اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم د مبارک سیرت په اولنې مرحله پورې تر 40 کلنې پورې د نبوت او د دعوت مرحله ده. په هغې کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نسب، قبیله او کورنۍ او د بعضې مشرانو لکه قصي، هاشم، عبدالمطلب او د عبدالله بعضې تفصیلات او احوال بیان شول. زموږ نننۍ خبره د دې ځای نه شروع کېږي المولد، د رسول الله صلی الله علیه وسلم د میلاد او د ولادت بیان او د هغه د رضاعت مسله، د هغه د مور سره 2 کاله ژوند، د نیکه سره 2 کاله ژوند، 8 کلنۍ کې ترېنه نیکه هم وفات، الی عمه الشفیق ابو طالب تربیت ته راګرځي او هغه ورسره په یو خاصه طریقه باندې ژوند او د ده پالنه کوي. او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د نبوت نه مخکې ژوند او په 15 کلنۍ کې د یو شخړې او د یو جنگ ختمېدل د ده په صحیح تدبیر باندې او د حجر اسود د کېښودلو اعزاز الله رب العالمین دته نصیب کړو. نننی درس کې انشاءالله دغه خبرې او دا موضوعګانې مخې ته راځي. المولد، رسول الله صلی الله علیه وسلم پیدا شوی دی په مکه مکرمه کې د بنو هاشمو په کورنۍ کې د دوشنبې په ورځ باندې په 9 د ربیع الاول باندې، او دا راجح او صحیح قول دی. او دغه کال ته به عام الفیل کال ویلي، او دا برابرېږي د 1501 میلادي کال سره. په خلکو کې دا مشهوره ده چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په 12 د ربیع الاول باندې پیدا شوی دی. نو بیا د ځان نه بعضې بدعات او محدثات او خرافات ته جوړ کړي دي چې عید میلاد النبی او مولود شریف او موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم په ولادت خوشحالي لمانځو، دغه سیرت پکې وایو. نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په سنت باندې او دغه په سیرت باندې به هر وخت خبره کوو، عمل به پې کوو. خاص ورځې ټاکل، خاص اوقات ټاکل دا په شرع کې نشته. اول خدا نه د ثابته چې دا په 12 د ربیع الاول باندې پیدا شوی دی. الاستيعاب کې ابن عبد البر رحمه الله اول جلد 106 صفحې نه په دې باب کې متعدد اقوال ذکر کړي دي. روضة الانوار کې علامه مبارک فوری صاحب وایي چې اصح او راجح دا چې دا په 9 د ربیع الاول پیدا شوی دی. نو ته خو اول دا نشي ثابتولی چې دا په 12 پیدا شوی خامخا. بنابر هر تقدیر د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره به محبت ساتو، په شرعي طریقه باندې به ساتو، داغه سیرت، داغه سنت، داغه علوم، داغه هدایات، داغه شریعت دا به ژوندي کوو، عمل به ورباندې کوو. دا په یوه ورځ یو ساعت کې نمایش د دې به نه جوړو، میلې به نه جوړو ترېنه. قابلته د رسول الله صلی الله علیه وسلم قابله چې د ده په وخت د ولادت کې خدمت کولو، هغه شفا بنت عمر ده، د عبدالرحمن بن عوف رضی الله عنه مور وه. هغه فرمایي وی کله چې د مور نه دی پیدا شولو نو د ده نه یو نور او رڼا راووتله. په دې وخت کې یو نور او رڼا راښکاره شوله چې د شام بنګلې هغه هم روښانه کړلې. بیا یې مور او د قابلې چې شفا رضی الله عنها وه دا خپل ماشوم بچی راواخیستلو او عبدالمطلب ته راورسولو او زیله ولا ورکړلو چې ستا د عبدالله د زوی نه ستا لمسی پیدا شولو. عبدالمطلب چې راغلو ډېر زیات خوشحاله دی، زیره اخیستونکی دی او په خپله غیږ کې راواخیستلو، کعبې ته را داخل کړلو او د الله شکر یې وکړلو او الله نه ورته دعا وغوښتله او نوم یې ورباندې کېښودلو محمد، په دې امید باندې چې خلک به د حمدونه او صفتونه وایي تر ورځ د قیامت پورې. او مقص شوله بیا ترېنه عقیقه وکړله چې دا یو سنت عمل دی چې الله رب العالمین 2 زوی درکړلو نو 2 پسونه ترېنه صدقه او عقیقه کړه او چې لوري دله درکړله نو 1 پسه ترېنه صدقه او عقیقه کړه.
او که د چا نه عقیقه مور او پلار نه وي کړي او یې پېژندل نه اکثرو خلکو نه ده شوې، نو په روایاتو کې دا راځي چې کل نفس مرهونه بعقیقته، او بعضو کې دا راځي چې کل نفس مرهون بعقیقته، او کما قال رسول الله صلی الله علیه وسلم هر یو نفس په خپل عقیقې سره ګرو دی. نو دا ګرو او غاڼو رهن به هغه وخت خلاصيږي چې ته د ځان نه عقیقه وکړې چې پلار او مور دې نه وي کړي. مور ور باندې نوم ایښی او احمد، دا محمد او احمد دا د ذاتي او عالمي نومونه دي. محمد ولا نیکه ټاکلی او احمد ولا مور ټاکلی و. او نور نومونه د رسول الله صلی الله علیه وسلم وصفي نومونه دي، حاشر، عاقب او سید او نذیرا داعیا بشیرا وغیر ذلك. د ختنه او سنتګری چې دینو په ومه ورځ باندې وکړله، عبدالمطلب د ختنه او سنتګری په ومه ورځ باندې وکړله. د عربو عرف او عادت بم دا و. چا چې دا ویلي دي چې دا مختون پیدا شوی او سنتګری ته حاجت نه و، همداسې پیدا شوی و، نو هغې قول باندې ابن قیم رد کړی په زاد المعاد کې چې دا بېدلیله خبره ده. دا خو یو سنت عمل د ملت ابراهیمي دي، د ویښتانو برابرول، ګیره پرېښودل، د بریتونو اخیستل، مزمزه او استنشاق، د تخرګونو د ویښتو لرې کول، د نامنه لاندې ویښته لرې کول، او بندونه وینځل په ګوتو او خپو کې د اودس په وخت کې استنجا کول. دا امور د فطرت دي، دا امور د ملت ابراهیمي دي، دا امور او سنت د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دي. او خلکو ته طعام او ډوډۍ ورکړي د محمد صلی الله علیه وسلم په ولادت او د په وجود باندې. حاضنته د رسول الله صلی الله علیه وسلم حاضنه او پرورش کوونکی هغه ام ایمن و. برکت الحبشیه چې دا د عبد الله مولا ته وینځوه او هغه بیا آزاده کړې وه. دا بیا د نبی علیه الصلاة والسلام سره پاتې شوله، اسلام یې راوړلو، هجرت هم وکړلو، او د نبی علیه الصلاة والسلام د وفات نه 6 یا 5 میاشتې وروسته وفات شوله. نو قابله چې وه نو هغه شفاء بنت عمر وه، او حاضنه او پرورش کوونکي هغه برکت الحبشیه وه. ام ایمن الرضاعه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د شودو انتظامات څنګه وشول؟ اول چې ولا شودي ورکړلې پس د مور نه هغه سویبیه وه چې د ابو لهب وینځوه. اولنۍ شودي د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم بدن ته چې داخلي شوي دي د مور شودي دي چې دا اصل شودي دي، د هغې نه وروسته د ابو لهب د وینځې سویبیې او د هغې یو زوی و مسروح نومېدلو، نو هغې له به مې شودې ورکولې، نبي علیه السلام ته به مې ورکولې. د دې وجې نه مسروح او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په سویبیه کې رضاعي ورونه دي. او د دې نه مخکې د سویبیې حمزه ابن عبدالمطلب رضی الله عنه ته هم شودې ورکړې وې، نو دا یې هم دلته رضاعي ورور ګرځېدلی دی او په نسب کې کاکا هم و. او ابو سلمه ابن عبدالاسد المخزومي ته هم سویبیې شودې ورکړې وې، د نبي علیه السلام دلته رضاعي ورور ګرځېدلی دی. ابو لهب چې دی نو د ډېرې خوشحالۍ نه دا وینځه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په میلاد کې آزاده کړه. د دې وجې نه اول میلادي چې دی نو هغه ابو لهب دی، او سرسخت دشمن د قرآن او د سنت او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هم دا ابو لهب و. لکه تاسو د تفسیر او د سیرت او د تاریخ په کتابونو کې اورئ. او دغه میلاد او مالداري او ریاست او خانه نوابۍ ملکې او تجارت او ښځو بچیو او د ملګرو دوستانو د عذاب په وخت کې ولا هېڅ فایده ورنکړه، ځکه چې د سره توحید، ایمان او حق نه و. نو میلادونه کومه فایده نه ورکړي تر څو پورې چې تا کې ایمان او توحید او عقیده او اتباع سنت او د الله رب العالمین او د رسول الله صلی الله علیه وسلم تابعداري نه وي. ابو لهب ته څه ګټه وکړله دی میلاد کې وینځې آزادولو؟ فی بني سعد رسول الله صلی الله علیه وسلم د عربو د عادت موافقه هغه د رضاعت او د شودو راوړلو دپاره او د ماشومتوب کې د تربیت دپاره، د رضاعت دپاره او د شودو د پوره کولو دپاره بنو سعد ابن بکر ته راجع کېږي چې دا د طائف په طرف باندې یوه قبیله ده. عربو به چې دی د خپلو بچیو دپاره ولې په اولو کلونو کې په اولو میاشتو کې د رضاعت دپاره دا بانډي او دا قومونه دا به انتخابول. دوه وجې وي، یو خدا ده چې په کلو باندو کې خالص او خالص هغه اصلي ژبه وي، ښارونو کې دا ژبې بدلې شوي وي،
څه پکې د یو قومي څه پکې د بل قومي نو داسې ګډوډه باندې شی چلیږي او په اطراف او قریو کې او قومونو قبیلو کې خالص د امک تزه ژبه چلیږي نو یو د دې لپاره چې خالص لغت العرب یاد کی دویم د خار هواګانې او چاپیریال هغه په مختلفو شیانو باندې متاثر وي او ډیر امراض ترې نه پیدا کیږي خو د قریو د کلو او د باندو اواز چې دی آب و هوا هغه بالکل پاک وي صاف وي شفاف وي نظیف وي نو په هغې باندې چې د انسان تربیت وشي د دماغ او د اعصاب او د قوتونو نو هغه به په راتلونکي کې هم ډیره صحیح نتیجه ورکوي او دلته د حلیمي سعدي ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم او بنو سعد ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم ورتلل د رضاعت دپاره واقعه د سیرت والا او داسې لیکلي وه په لنډه طریقه باندې د بنو سعد ابن بکر ابن حوازن د قبیلې ښځې راغلې او په مکه مکرمه کې او په خواوشا کې بچی طلب کول چې دوی له موږ شودې ورکوو د دې په عوض کې ترې نه اجوره او روپیو تنخواه اخلو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ډېر چا زړه نه ښه کولو چې پلار یې نشته دی او یتیم دی نو د نورو ښځو ځان سره بچي واخیستل او حلیمه سعدیه همدغسې پاتې شوله نو د خپل خاوند ته یې ویلې چې راځه دقه یتیم ماشوم به جیب کو توکل په الله باندې راغلو د هغوی کورنۍ ته سفارش وکړلو چې دغه یتیم بچی موږ وړو د رضاعت او د شودو دپاره موږ اوس خالي نشو تللی او چې څه الله مقرر کړي وي او څه الله ټاکلي وي هغه به کېږي نو حلیمي سعدیه چې د ابو زویب لور وه هغې د ځان سره واخیستلو هغې چې کله کور ته راوړلو داسې برکتونه او خیرونه په دې کور کې شروع شول چې نورې کورنۍ او ښځې به ورپسې پخسېدلې چې کاشکې دا ماشوم خو موږ راپورته کړی وی د رضاعت دپاره د حلیمې سعدي د پلار نوم هغه ابو زویب باندې مشهور په دې اسم کنیت باندې او خپل نوم یې چې دی نو عبدالله ابن الحارث او د حلیمې سعدي د خاوند نومو حارث ابن عبدالعزا او پلار او د خاوند دواړه د بنو سعد ابن بکر ابن حوازن د قبیلې نه وو د حلیمې سعدي د حارث ابن عبدالعزا نه دا بچی پیدا شو عبدالله انیسا چوداما چې دې ته به شیمام ویلي او دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم رضایي خورګانې او رضایي ورونه ګرځېدلي دي په حلیمې سعدي سره د رضاعت او د شودو د راودلو په باب د نکاح کې ډېر اوږده مسایل دي چې قرآن او سنت او په حدیثو کې ذکر شوي دي علماو ته د هغې په باره کې مراجعه کوئ په دې شیانو کې بې احتیاطي مه کوئ ډېر کله تخستر کې پې ورپټې کړي بیا وروسته وایي چې دا مې رضایي خور او ترور او څه شی وکړو اول کې احتیاط کوه برکات فی بیت الرضاعه یو څو برکتونه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د وجه نه الله رب العالمین دې کورنۍ ته نصیب کړل یو خدا ده چې په بنو سعد ابن بکر ابن حوازن قبیله کې سخت قحط و غلې او دانې نه وي الله رب العالمین د خیر او د رحمت بارانونه او برکتونه را پیدا کړل غلې دانې میوې زیاتې شولې دا ټول د الله رب العالمین د طرف نه و او ظاهري سبب د دې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم برکات ورکون کې یوازې الله دی او مخلوق که کعبه ده او که پیغمبر دی که نبی دی که ولی دی که عالم دی چاله برکات نشي ورکولی په معنا فاعلي او صدوري سره البته په دیو کې الله برکات اچولي دي په محمد صلی الله علیه وسلم کې په کعبه کې په نیکانو خلقو کې په نیکانو مجلسونو کې الله برکات ږدي هغه په معنا مفعولي سره ما هي باول برکتکم یا ابي بکر کې اضافت د مصدر مفعول ته د فاعل ته نه دی دلیل دا دی صحیح بخاری کې دا روایت راځي چې بارک الله فیک الله پتا سو کې برکات اخلي دویمه دا و چې د دوی سره یو سورلې و چې هغه ډېره کمزورې وه د حلیمې سعدیې او د دې د خاوند سره ډېره کمزورې سورلې وه خو چې کله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دوی د ځان سره پې کېنولی دی نو کانت اسرع دابة دا بیا په دې ټولو کې تیزه روانه وه مخکې روانه وه د ټولو نه تیز رفتاره روانه وه درېیمه دا وه چې د حلیمې سعدي شودې په خپله کمې وي د هغه بچي ته نه کافي کېدلې کله چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کور ته راوړلو شودې پکې الله دومره راضیاتې کړلې چې هغه نور بچي به هم په شودو باندې ماړه وه څلورم د دې په کور کې چې کومې میږې وزې وي هغه بعضې وچې شوي وي او بعضو ډېرې کمې شودې کولې
کله چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د کور ته راوستلو نو الته په دې میغو وضو کې الله رب العالمین شو دی راضیات کړي غلانځ به ډک شولې او دوی به ترې نه لوښي ډکولو دا ټول برکات د الله د طرف نه و سبب هغه پکې د محمد صلی الله علیه وسلم موجود او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم موجود په اوسه کې د سره ډېر برکتونه راځي ډېر عذابونه تل لري کې الله سورۃ انفال کې فرمایي وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم الله د خلق العذاب نه ورکې تر څو پرې چې ته پکې موجود وي ستا دین او سنت موجود وي وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون الله رب العالمین هغه خلق العذاب نه ورکې چې الله رب العالمین صحیح استغفار او توبه کوي نو موږ تاسو باندې وس لازم ده چې توبه او استغفار وکړو اگر که ذات او وجود د نبی موږ سره نشته دی هغه په مدینه منوره کې په خپل کوټه کې دفن دی دا خبره غلطه ده چې اګي راغلو او ارزه کې دی او ارزه کې تاسو سره ملاقات کې دا به دلیل خبرې دي دا څلور قسمه برکتونه د حلیمه سعدی په کور کې را شروع دي او دوی په خپل هم ډېر خوشاله دي ځکه چې دا ټول حالات بدل شول د عربو طریقه به دا و چې 2 کاله به بچی ته شودې ورکولې په اجوره او په عوض او په کرایه باندې هر شپږ میاشتو کې به ورته راوړلو دیدن ته ملاقات لا او د شپږ میاشتو اجوره به اخیستله خو دلته اوس موضوع بدلیږي د 2 کالو نه زی 4 کالو ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم پاکي پاتې کېدل په بنو سعد ابن بکر کې پس د رضاعت نه حلیمه رضی الله عنها د خپل وعده مطابق او د خپل عرف مطابق هغه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم 2 کال ورسته راول خپل مور ته او عبد المطلب ته خودته یو خبره وکړه ویره دا ډیر نیک او زیرک معصوم دی او د ډیر کمالات او خیرونه دي د سنه چې د مکی ابو هوا له خشک داغه خراب نکي نو خدای د چې موږ عمل ته بني ساعتو کې په ثقيف کې او دارنګ په طائف په علاقه کې وساتو او تاسو زوی دی تاسو اولاد دي زمونږ اولاد دي چې کلم په کارې دلو ملاقات او دیدن ته تاسو راځي کني موږ به تر راوړو نو مور او عبد المطلب په دې خبره باندې ډیر خوشاله کړل خو د پردې تر شاخ نور څه وکنه چې په دې کور کې ډیر خیرونه او برکتونه او خوشالۍ وي چې دا زموږ په دې کور کې هم د قصې جاری وي هغه په دې خبره باندې ډیر راضي شول او دا ورسره قبول کړ خدلته اوس یو موضوع 2 کال ورسره نور تیر کړل مجموعه سالور کال شول خدلته اوس یو درنده پیخه مخه تراغله چې د حلیمه سعدی کورنۍ ویره ولا نو څلور کلنې نه وستای دا ماشوم خپل مور ته او خپل نیکه ته واپس کړ چې هغه ته واقعه د شق الصدر وی جبرئیل علیه السلام راغلو او څلور کلنې کې ورته د سینې او د زړه اپریشن او عملیات ورته وکړلو یو ځل دا عملیات او اپریشن بیا ورته په واقعه د اسراء او د معراج کې کړی دی څوک چې وی غار حرا کې هم شوی دی اقوال ضعیفه دی بے دلیل دی دلیل نه لري ثبوت نه لري ابن قیم رحمه الله په زاد المعاد کې پیرت کړی دی نو شق الصدر د سینې او د زړه عملیات چې ورته جبرئیل علیه السلام د الله په حکم کړی دی هغه 2 کرتا یو په دې ماشومتوب کې څلور کلنې کې په بنو سعدو کې او یو ځل په اسراء او معراج کې د دې بیا هر یو خپل فائدہ ده په دې کې چې د زمزم او به استعمال شوی دي سرو زرو غوري استعمال شوی دي او د علم او د ایمان نه ډک شوی دی د دې هر یو به خپل مستقل مباحث دي چې هغه اوس په دې درس کې نشو ویل صرف دا مختصره واقعا ذکر کوو دا واقعا صحیح مسلم کې امام مسلم رحمه الله د انس بن مالک رضی الله عنه نه نقل کړی ده نو هغه ظاهر ده چې د بل صحابي نه اوریدل د مرسل د صحابي حجت وي انس بن مالک رضی الله عنه فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته جبرئیل علیه السلام راغلو څلور کلنی کې عمر او بنو سعد کې ماشومان سره لوبي کولې د تر نه راونی ولو او سیم لولو فشق صدره سینه ولا سری کړلا فاستخرج القلب زلتنا وتراويستلو دا د اسلام علیات جبرئیل علیه السلام کړه دی اول محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته او دا امت ته دنیا ته خودل د جدا کار کیږي خو په شرط د دې باندې چې طبيب او ډاکټر او متخصص ماهر وي ارچا باندې بګوري عملیاتونه نه کې بیا غر کېږي او ارسله به طبابت او ډاکټري او یوناني دواګانې نه چلے ځکه خلک به هلاکي د دې نه وټوټه راوېستل او جدا کړ د دې سره نه ویلي چې هاذا حظ الشیطان منک دا د شیطان برخه وا
او دا مې د الله په حکم باندې لرې کړه ترېنه د زړه نه بعضې پرزې لرې کېږي بعضې پرزې پکې اچول کېږي دا ډاکټر صاحبان وایي د زړه په عملیاتو کې کله کله د دې پونډیو کې بعضې شټپني او زاید رګونه دي دا پکې استعمالېږي د الله داسې عجیب نظام او قدرت دی د انسان د یو بند قیمت څوک نشي پوره کولی حدیث کې راځي 360 بندونه دي د انسان په بدن کې خو چې د څاښ 2 رکعته لمونځ وکړو د دې ټولو نه دا عبادت او شکر کافي شولو ستا د دې ټولو بندونو او شکرانه او عبادت الله رب العالمین ته د څاښ د 2 رکعته لمونځ دی د دې وجې نه موږ ملګرو ته وایو چې د څاښ د مانځه هم اهتمام کوئ مه یې پرېږدئ 2 کولی شي یا 8 کولی شي 12 کولی شي او بیا یې دا زړه وله ومینځلو په یو غوري او مجمع کې چې هغه د سرو زرو نه وه خو د زمزم په اوبو باندې ومینځلو ځکه چې د دې نه غوره او بهتره اوبه په مخ د ځمکه کې نورې نشته دی تر ورځ د قیامت پورې او بیرته ورته د زړه برخې او د سینې برخې ورته را یو ځای کړلې او ورته را جمع کړلې او بیرته په خپل حالت ته د الله په حکم را ورسولې انس رضی الله عنه فرمایي چې جبرئیل علیه السلام کوم تار باندې ورته د سینه او زړه ګنډلې وو نو د دې نښې نښانې به ما خپل هم لیدلې ځکه نږدې خادم یې 10 کاله خدمت ولا کړی وو ماشومان راغله او مور ته را منډه کړل رضاعي مور ته حلیمې سعدیې ته او ورته ویلي چې ان محمدا قد قتل محمد خو ووژلی شلو داسې یو کار ورسره وشلو نو هغوی چې وله مخې له راغلل وهو منتقع اللون رنګ یې بدل شوی و زیړ شوی و ځکه چې دا خو درنده موضوع وه انس رضی الله عنه فرمایي چې ما به په خپله د دغې تار هغه نښې نښانې لیدلې نو دلته حلیمه سعدیه او دا کورنۍ ویرېدله چې په دې ماشوم باندې نور څه تکلیف او مشقت او مرګ یا څه رانشي نو موږ به د مسؤلیت د لاندې شو نو د دې په خاطر باندې الله داسې اسباب جوړ کړو چې خپلې مور غېږې ته راجع کړلو په 4 کلنۍ کې الی امه الحنون د مور غېږې ته ورسره نقل کېږي لږ لږ د اوبو اجازت د اوبو د څښلو اجازت تاسو نه اخلمه عفو او بخښنه وکئ موږ له پکار دا ده چې په همدغه وخت کې هم د الله ذکر وکړو سبحان الله الحمدلله الله اکبر لا اله الا الله نو الى امه الحنون خپل مهربان او شفقت کون کې د مور غېږې ته په 4 کلنۍ کې د دې واقعې نه وروسته راوګرځېدو د مور په پرورش کې او د خپلې کورنۍ سره تقریبا 2 کاله تیر کړل بیا مور سفر وکړلو مدینې منورې ته ځکه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم ماماګان او د مور کورنۍ هغه د مدینې منورې بنو زهره وه او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې سفر کې ځکه شریک کړلو چې د ماماګان هم د مدینه منورې وو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د نیکه ماماګان چې وو هغه هم د مدینه منورې وو د پلار قبر هم په مدینه منوره کې دی د دې سره چې دی په دې سفر کې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره یو مور ده آمنه بنت وهب دویم ورسره عبد المطلب د نیکه سرپرست دریم ورسره ام ایمن ده چې د دې پرورش کوونکې وه نو دا مور چې کله پلارګنۍ کره راغله تقریبا 1 میاشت تیره کړله او بیا مریضه شوله او وفات شوله د ابوا په مقام کې چې د مکې او مدینې منورې ترمنځ ځای دی او د عربو ښه طریقه دا وه ښه عرف دا و چې انسان به کوم ځای کې وفات شو هملته به دفن کولو په اوښانو باندې مړي نه ګرځول لکه پخوا به چې یو ځای کې سړی مړ شولو په سند او پنجاب کې نو بیا به غزني او قندار او ننګرهار او لغمان ته را روان کړی وو چې موږ مړی خپلو خاورو ته سپارو همغه ځای کې دفن کړه اوس خو یې په تیارو کې راوړي او د مکې او د مدینې نه را روان کړی وي چې نه موږ خپلې پاکې خاورې ته راوړو او همغه ځای کې دفن شوله د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د مور او پلار باره کې یو مسله چې آیا دا مسلمانانو که غیر مسلمانان وو دې کې علماو 3 قوله ذکر کړي دي او اصلي او صحیح قول تاسو ته اخر کې وایم
یو دا چې دا دواړه په اسلام مړه شوي دي دا یو حسن ظن او ښه ګمان دی خو شرعي دلیل نه لري دویم سیوطي وغیره وایي چې الله رب العالمین را ژوندي کړو په نبی علیه السلام ایمان راوړو بیرته وفات کړو دا د خپل اجتهاد او خپل کوشش او خپل تجربې دي شرعي دلیل نه لري دریم دوی په حالت د کفر کې وفات شوي دي دلائل اوس دا دي لنډ مختصر سنن ترمذی کې په زیارت القبور کې دا ذکر راغلی دی چې الله رب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله رب العالمین نه بخنه وغوښته چې زه د خپل مور د پاره بخنه وغواړم نو الله رب العالمین ته منع کړو ځکه د کافر او مشرک د پاره بخنه نشته بیا ته اجازه طلب کړه چې زه د قبر زیارت او دیدن وکم نو دا غي اجازه ولا وشوله ځکه چې د قبر ته ورتللو او د قبر زیارت او دیدن کې چې کوم مقصدونه دي هغه پکې حاصلېږي چې تا ته مرګ رایاد شي آخرت رایاد شي د دنیا سره د مینه کم شي او که مؤمنان نو دعا به ولو غواړي څلورم او د غیر مسلمو قبرونو کې هم ته د درې عبرتونه اخیستی شي آخرت را یادول چې دې ځنه په پورته کېږو مر را یادول او د دنیا سره مینه کمول عزتمندو د عملګري او دوستان زیات دي کوشش وکړي چې جمعات ته د جمعات په برنډه کې ورته ځای ورکړي او خویندو نه هم دا عرض دی چې نورو خویندو ته ځای ورکړي که هغه لاندې مسجد وي او که د پاسه مسجد وي الله وی تفسحوا يفسح الله لكم تاسو فراخي راولي الله تاسو باندې فراخي راولي د پلار په باره کې مسله دا ده صحیح مسلم کې راځي 115 صفحه د قدیمی کتابخانه چاپ پای کې دا مضمون راځي او سړي د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه پوښتنه وکړه چې اين ابي زما پلار بشیر ته وی هغه ورته ان ابي واباك في النار زما او ستا پلار دواړه په اور د جهنم کې دي نو چې ارکره دا نصوص موجود دي نو دا غیر مسلم د دنیا نه تللی دي خو دې سره یو خبره یاد وساتئ عزتمندو دا څه دومره مهم او شرعي مسله نه ده چې موږ په دې کې د یو بل نه پوښتنې وکړو او یا دا په تقریرونو واعظونو کې او په درسونو کې دې باندې ډېر زیات جر او بحث وکړو البته که څوک پوښتنه وکړي او شرعي معلومات غواړي نو د شرعي دلایلو په بنا باندې مسله دقه ده نور د دې زیات بحث او په دې باندې ډېر طویل الذیل خبرې کول دا جایز نه دي شرعاً ځکه چې دې کې کومه دنیوي او شرعي فائدې په نه دي مرتب کته د دې علم را نه ولې نو ته مسؤل عند الله پاتې کېږي او کرای ولې نو ستا علم کې زیاتوالی راځي نو د مور باره کې سنن ترمذی کې روایت ته او د پلار باره کې صحیح مسلم کې روایت ته چې دا دواړه غیر مسلم تللی دي نور په ډېر بحث ته حاجت نشته دی الى جده العطوف رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل مور د وفات نه وروسته د خپل مهربان او عزتمند او مشر نیکه تربیت ته او د هغه غېږې ته راځي چې عبدالمطلب دی عبدالمطلب چې دی د خپل زوی او لمسي په قدر او په عزت او په شرافت او په کمالات او په اصلتوب او په خویونو باندې پوهېدلو نو د خپلو اولادونو نه به ده ته ډېره توجه کوله په ده سره به ډېره مینه کوله او دا به د عزت او د شرافت او د مشرانه مقامونو ته به راوړلو نو خلکو به ورته ویلي او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کاکاګانو به ورته ویلي چې دا تقریبا 4 کلن ماشوم دی او ته ځان سره د دومره عزت او د اکرام او د ملمنو په وخت کې په دې اوچتو مراتبو باندې کېنه او پاسه موږ د ځامن یو نور خلک شته دی هغه به ورته په جواب کې فرمایل ان له قدرا عظیما وشأنا جزیلا د دوی ډیر لوی شان دی د ډیر لوی مقام دی د ډیر لوی روخانه دی د مستقبل ډیر لوی دی د کارنامې ډیر لوی دی دا د په بدن کې په فراست سره معلومه دا علم غیب نه وي دا فراست کې تجربه وي او پلار د اولادونو او نیکه د اولادونو په خوینو باندې ډیر خپويږي مور هم د قصې پويږي استاد هم د شاګردانو په خوینو په عادتونو باندې پويږي چې دغه دا خو عادت ته او خيار او زیرک شاګردان هم د استادانو مشایخو او د علماو په خوینو په عادتونو باندې پويږي کاغه د خیر وي کاغه د ناخیر وي د خپل نیکه سره هم ډیر وخت پاتې نشولو صرف 2 کال سره پاتې شولو د په پرورش کې او کله چې نیکه وفات کېدل عبدالمطلب نو د عمر 8 کال او 2 میاشتو لسو ورځو ته رسېدلی و 8 کال پوره شوي دي او 2 میاشتې او لس ورځې الى عمه الشفیق د 8 کلنې نه وروسته
دا خپل مهربان کاکا د ابو طالب تربیت ته او داغه ژوند ته او داغه کور ته را نقل کیږي او هغه ورسره تقریبا د تر 50 کلنې پورې کلک ملګرتیا او ملاتړ کوي خو ارمان او افسوس په ظاهر کې دا دی چې ابو طالب ته سره د دومره خدمتونو او د دومره دفاعګانو نه ایمان او اسلام ورته نصیب نکړلو وذلك بقضاء الله وقدره دا د الله تقدیر او قضا ده موږ د الله په تقدیر او قضا باندې خوشاله یو اگر که انسان خپکیږي چې ولې داسې انسان ته هدایت او کامیابی ترلاسه نشوله بس د الله تقدیر دی د الله فیصله دی د الله رازونه دي او الله ورته انک لا تهدی من احببت ستاد اوسنه کې چې ته خپل محبوب او خپل تا ته ډیر نږدې وي هغه ته هدایت ته ورسې دعوت او تبلیغ او بیان ورته کولای شي خودنه ورته کولای شي ولكن الله يهدي من يشاء هدایت تر رسول او په هدایت باندې روانول دا د الله خوخه ده چې چاته کوي د درس کې یو درې څلور موضوعګانې نورې موایم نو ان شاء الله تبارک وتعالى شیخ صاحب سردار ولی ته بیا بلنه ورکوم چې 9 بجې تشریف راوړي او په خپل موضوع باندې د قران او د سنت پرانا کې خپل درس وړاندې کړي ان شاء الله په دې دوره کې تاسو مختلف درسونه او مختلفې فائدې د ځان سره وړئ ان شاء الله لوی خبره ده چې تاسو کله راځي 2 رکعات تحیت المسجد منځ وکړئ دویمه ده چې لار کې تللو راتلو کې الحمدلله ذکر وکړئ درېمه ده چې الحمدلله اکثرا ملګری او خويندې د ساخ منځ وکړي څلورمه ده چې شیخ صاحب موږ تاسو ته د ژوند په مهمو موضوعګانو باندې موږ تاسو ته درس او معلومات راکړي پرون تاسو ولیدو کنه د ایمان شل فائدې بیان کړي موږ تاسو د ایمان په خاطر دلته راځو ایمان هم دلته راوړي دلته نه سیاست شته نه مال شته نه دولت شته نه بل شي شته نه انتخابات شته نه کمپاین شته خالص او خالص د خپل ایمان د خاطر باندې د ایمان د حاصلولو د ایمان د جوړولو د مضبوطولو په خاطر باندې راځو نو شل طریقې او شل اسباب موږ ته د ایمان د قوي کولو بیان کړل او الحمدلله ما ټول ټکي په ټکي لیکلي دي ترنه زه خپل هم دا درس اورم تعقیبه ومه او بیا د ځان سره الولم هم که څوک راته وایي چې لیکل وخه نقدو کې زه ورته ښکاره کوم او که څوک راته وایي چې تا غشل وړه خبرې پرونه بیان کا ان شاء الله زه ته بیانوم ځکه موږ هم طالب العلم یو موږ هم د دین زده کوونکو زمونږ هم د حاجت ته ان شاء الله دا د سیرت دوره دا په ډیرو خیرونو په ډیرو علمونو په ډیرو کمالات باندې مشتمله ده الى عمه الشفیق خپل مهربان کاکا او تر ابو طالب ته راځي کیږي ابو طالب د کفالت او سرپرستی او دارنګ پرورش تکله کملا وتل او الله رب العالمین د ابو طالب د سره یو خاص مینه او محبت پیدا کړو ترڅو پرې چې محمد رسول الله نو ابو طالب په خوراک اسکاک نه کولو او ترڅو پرې چې دا وي د شوی نو هغه پرې وي د کېدلو نه اگر که زامن نور موجود او عاقل طالب جعفر علي سبده سکه زامن وو خو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم الله رب العالمین ورته په دې سره کې داسې ګران کړو چې د هغه څوک اندازه نشي کولای د پلان نه ورته ډیر زیات ګران کړو او ابو طالب چې دا د خپل پلار نه ورسته عبد المطلب نه ورسته د قوم سردار او مشر او رئیس پاتې شوی وو نو خامخا څوک چې مشرانه کوي نو هغه مصارف او خرچي او کارونه او مشغولتیاګانې هغه زیاتېږي ابو طالب او تجارت کولو او د مشران ملمانه به راتل حج عمره ته پاغي به خرج کولو دومره وخت راغلو چې بعض شیونه به خرج کول د ډېر قرضدارۍ د وجې نه او اخر وخت کې لګورسته بیا لګورسته وختونه کې د ډېر زیات فقیر او مسکین وګرځیدو قلیل المال شو ځکه په مشرانه کې ترې نه خامخا خرج کېدل دا لازمه ده کوم مشر چې خرچه نه کوي هغه مشر چلیږي نه ټول خلک بد بیا وایي په دې باندې زیات تفصیل حاجت نشته خو الله رب العالمین د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په سبب باندې د په دې مال کې خیر او برکت به اچولو نو لږ مال او لږ خوراک او لږ رزق به د کور او د فامیل او د ټول کورنۍ د لپاره به الله پکې کفایت کولو او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې
خوراکي نه وو چې خلک وایي چې یاره ټول هر څه ده وخوړل. هغه په ډېر لږ خوراک باندې اکتفا کوله. سفره الى الشام وبحير الراهب. ابو طالب د شام په سفر باندې زی تجارت د پاره او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د سفر نه خبر شول نو کاکا ته ویلي چې زه به سره ام په سفر کې ملګری کېږم. هغه ورته ویلي چې ته کشري وې ستانه می فراق او جدایي کې دې نشي او کاکا می ورته ویلي چې جدایي او فراق خو نه کیږي راځه. دویمه موضوع پکې دا و چې پرې د ازمن کشران د سفرونو سره د تجارتونو سره د خلکو سره د خلکو عادتونو سره بلد شي. د دې وجنه اولادونه د خیر ځای ته راولي چې مکه تربیت واخلي د شر او د ګناه ځایونو ته ډمخانو ته موسیقي ځایونو ته عباسیاتو ته خپل اولادونه مه بوځي ځکه بیا مکه تربیت اخلي. چې د کرکټ او د والیبال تربیت واخیستل بیا تا باندې سلام اچي ستا خدمت کوي ستا د ملمنو خدمت کوي د مور او پلار ادب پیژني هیڅ کله دا کار بیا نه کوي. هغه خپل کرکټ او والیبال او فوټبال ته او هاکی ته متوجي وي. او کله چې د کور جنکیانې او ماشومانې او د کور زنانه په تلویزیون باندې په فیسبوک باندې او په گیمونو باندې عادت شولې هغه بیا از د کور او د مور په خکېږي نه. او چا سره چې کمردار او غټ موبایلونه پیدا شول زنانه سره نو د کور دروازو ته دیوالونو ته نور حاجت هم نشته دی. دا خو داسې کارونه دي چې د ډېر تاوان سره خلک مخامخ کړل. نو اولادونه به د خیر ځای ته راولي او د شر د ځای نه به ساتي. دوی چې کله روان شول نو د شام ته نږدې چې د بصره علاقې ته ورسېدل نو د نسواراو یو لوی راهب او پیر ورته راووتلو چې هغه ته بحیر الراهب وایي. د قافلې ته راننوتلو ځان یې راورسولو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم یې د لاس نه راونیولو او ورته ویلې ځان پوه کړئ وی هذا سید العالمین هذا رسول رب العالمین هذا يبعثه الله رحمة للعالمين. دا ګوره د دې ټولو عالمینو د مخلوقاتو سردار دی پیژنې او کنه ځان پوه کوي. هذا رسول رب العالمین دا د رب العالمین رسول او استاذ دی الله د خوانه دین او شریعت به تاسو ته پیش کوي. او هذا يبعثه الله رحمة للعالمين او دا به الله رب العالمین د ټولو مخلوقاتو د انسانانو د پیرانو لپاره رحمت او خیر او برکت ګرځي او همدغه څه وشوله. تاسو د دې نبی کمال نه ګورئ چې نه موږ تاسو لیدلی دی نه مور سره ظاهر کې پیژندګري وه او ډېر وخت وفات شوی دی او د هغه ذکر دلته هم کېږي او ځای په ځای باندې هم کېږي. دا کمالات تاسو نه ګورئ څومره په احترام او ادب باندې او په درود باندې یادېږي. نو دوی ورته ویلي وما علمک بذاک ته څه خبرې د دې خبرې نه دا خبره ته د کوم سند او ثبوت نه کوې. دی اوس ورته فرمایي وانکم حين اشرفتم من العقبه کله چې تاسو په دې غونډې او کنډو باندې راواوختئ نو داسې یو کاڼی او تیږه او ونه پاتې نه شوله الا خر ساجدا مګر هغه به سجده کوله. حیواناتو ونو ګټو به رسول الله صلی الله علیه وسلم ته سجدې کولې. صحابو ته نه د دې غوښتنه وکړه چې موږ به مې دله کوو لکه روم او فارس کې چې خلک بادشاهانو او خپل والیانو وزیرانو ته کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ویلي چې سجده خو عبادت دی اعبدوا ربکم دا به رب العالمین ته دا عبادت کوئ. دا غیر الله ته نشي کېدلی. ملائکو چې آدم علیه السلام په طرف باندې سجده کړې وه د الله حکم و سجده الله ته و آدم علیه السلام قبله وه او سجدن د بني اسرائیلو په باره کې چې راځي نو معنا دا د منحنیینه د ښار په دروازه باندې چې ننوځي نو د خپل سرونو لښکته کوي. د یوسف علیه السلام د ورونو باره کې چې راځي وخروا سجدا له نو هلته معانی مفسرینو لیکلي دي سرونه ولا لښکته کړل یا منقاد شول تابعدار شول. داسې حقیقي سجده نه وه لکه د عبادت. تفسیر قرطبي او امام رازي لیکلي دي او احکام القرآن لیکلي دي چې د عبادت سجده کول غیر الله ته دا کفر او شرک د قطعا و یقینا په اتفاق د علماو باندې. او سجده د تعظیم غیر الله له حرامه ده او سجده د انحناء او سر راښکته کول د سلیمه چې په وخت کې دا مکروه ده. البته حیواناتو او ونو او ګټو به رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې سلام به مې کولو او سجدې به ورته هم کولې ځکه هغه غیر مکلف دي. او دا وی سجود هم د قبیلې د انقیاد نو یا حقیقتا نو. او په دې باب کې ډېر زیات احادیث راغلي دي چې بعض حیوانات راغلي دي د الله نبی ته سجده کړې ده بعض حیوانات ورته شړا کړې ده
بعض حیوانات ورته د خپل مالکانو نه فریاد او شکایت کړی دی او امت ته خودنه کړی دی چې د حیواناتو سره ظلم مکوئ او امت ته ویلي دي که چېرته سجده غیر الله ته جایز وي نو ښځې ته به حکم وي چې خاوند ته سجده کوه ځکه د خاوند حق دومره زیات دی د معاذ رضی الله عنه نه دا حدیث په سنن ترمذي کې نقل دی د خاوند حق ډیر لوی دی په ښځه باندې خو لیکن د سجدې کولو اجازه ولا نشته دی نو ده ورته ویلي چې تاسو کله په دې کنډو باندې او په دې غونډۍ باندې راواوښتئ نو هره ونه او دا تیږه شوه دته په سجده باندې پرېوتله یوه نښه او علامه خو دا شوه او دا یاد وساتئ چې ونه او دارنګه تیږه چې دی غیر د نبي نه بل چاته سجده نه کوي او هغه هم ګوره د الله په حکم باندې کوي دریم وإني أعرفه بخاتم النبوة أسفل من غضروف كتفه مثل التفاحة زه دا پیژنم د نبوت په هغه نښه باندې چې د دواړو اوږو ترمنځ داسې راوتلې غوښه ده لکه د وړې مڼې په اندازه باندې یا د تنظري مرغۍ د هګۍ په شکل باندې او ډېر خلک به چې راغلل د رسول الله صلی الله علیه وسلم د املا به کتله د دواړو اوږو په منځ کې داسې لږ راټوکولی شوې غوښه وه دا د نبوت یو مهر و وإنا نجده في كتبنا بل دلیل ته وایم موږ په خپلو کتابونو کې په انجیل کې دا لوستلي دي لیدلي مو دي اوس هم پکې موجود دي ابو الحسن ندوي رحمه الله په سیرت النبوي کې د انجیل ډېر عبارتونه را نقل کړي دي په سیرت النبوي کې بیا هلته وګورئ تفسیر فتح البیان هغه په سورة بقره کې وآمنوا بما انزلت مصدقا لما معكم د دې آیات دلاندې دغه د انجیل او د تورات عبارتونه راوړي دي ولا تلبسوا الحق بالباطل د دې آیاتونو دلاندې چې په هغې کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د نبوت تصدیق موجود دی بیا د راهب چې دی او د نصاراو پیر د دې ټول وفد او د دې قافلې والا اکرام وکړو ډوډۍ ولا ورکړه بیا ورته ویلي چې د مشر او سرپرست څوک دی وایي دا ابو طالب دی وایي زه تا ته د الله رب العالمین نوم وړاندې کوم او د الله لحاظ وکړه چې دا شام ته مه بوځه هلته یهودیان دي چې ویې لیدلو سمدستي وژني دا بیرته مکې ته ولېږه ابو طالب بیرته مکې ته ولېږلو د هغه مشورې قبوله کړه بعضې خلک وایي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره په دې سفر کې بلال حبشي رضی الله عنه و هغه روایت ضعیف دی قول بې دلیله دی حرب الفجار او حلف الفضول وحیات العمل زه د خپل عذر د وجې نه په دې ځای باندې خپله خبره او درس ودروم باقي درس به انشاءالله سبا لولو په ډېر ادب او احترام باندې بلنه ورکوم چې شیخ القرآن مولانا سردار ولی ثاقب صاحب راشي او په خپله موضوع باندې مونږ ته او زموږ خویندو او ورونو ته او نور چې هر ځای کې اورېدونکي وي د نیټ په ذریعه باندې هغوی ته د قرآن او د سنت په رڼا کې دغه درس پیش کړي او الله دې موږ ته پرې د عمل کولو توفیق نصیب کړي انشاءالله د سیرت درس به په خپل انداز باندې ویل کېږي او چلیږي به د الله نه پکې خیر غواړو ډېر به اوږدوم نه انشاءالله تعالی هغه څه چې ضرورت وي هغه به ترېنه وایو وصلی الله تبارک وتعالى على خیر خلقه محمد وآله وصحبه اجمعین الله موږ په عمل نصیب کړي د حاضرینو د اوریدونکو د خویندو د ورونو الله شرعي حوایج پوره کړي مشکلات الله حل و فصل کړي دنیا او آخرت کې ته موږ کامیاب ولري الله موږ راضي شي امين یا رب العالمین